کابل کې د حزب اسلامي لاریون ګلبدین حکمتیار څه وویل او د څه لپاره حکومت ته لس ورځې ضرب الاجل وټاکه. سلام ستړي مه شئ. د حزب اسلامي ګوند پلویانو پرون کابل کې لاریون ترسره کړ چې سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دوی د لاریون پر مهال د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره حکومت ته لس ورځنی ضرب الاجل وټاکه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل کې خپلو پلویانو ته وینا کوله وویل که حکومت تر راتلونکو لسو ورځو پورې غوښتنې ونه مني نو په ټول هېواد کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وایي اوسنی حکومت د وضعیت د مهار توان نه لري او د سولې مخالف دی، نو اړتیا ده چې نوی حکومت رامنځته شي او د سولې پروسه د نوي حکومت تر چتر لاندې پر مخ یوړل شي. د حزب اسلامي مشر وایي افغان حکومت د سولې پر وړاندې خنډ دی او نه غواړي چې د سولې پروسه بریالی شي. د حزب اسلامي د پلویانو په لاریون کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. په ټولنیزو رسنیو کې د حزب اسلامي لاریون ګڼ غبرګونونه راپارولي. ځینې پلویتوب کوي او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر افغان د سوله ییزو لاریونونو حق لري او ګلبدین حکمتیار هم دا کار وکړ. دوی ویلي د ګلبدین حکمتیار لاریون سوله ییز و او وحشت پکې نه و، خو ځینې بیا وایي په دې حساس وخت کې ناسم کار و. په هر حال د لاریون هدف د حکمتیار له لوري له حکومت سره د حزب اسلامي د شوي تړون عملي کول ښودل شوي، خو یو شمېر نور شعارونه هم ورسره ملګري وو لکه هدفي وژنې دې ودرېږي، د سولې په وړاندې دې خنډونه نه جوړېږي او داسې نور. په هر حال افغان حکومت بیا تر دې دمه دغه لاریون ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د حزب اسلامي بندیان له دوی سره نشته او ټول بندیان یې خوشي کړي او له حکمتیار سره یې کړی تړون عملي کړی. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د دغه لاریون او خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.